ټول روزګار کوو. څنګه کاروبار دې څنګه؟ والله کاروبار خو بس ډېر سخت خراب دی. علت یې څه؟ حیواناتو کې هغه کوم حیوان دی چې تر ټولو لوی دی غټ دی؟ دا درې قومه پراته دي. یو چې دی ګربز هغې ته وایي، یو مسود ورته وایي، او یو چې دی ودیر دی. نه په غټه سره غټه سطحه باندې دې ته یو صافی وایي. بس شی تاسې خپله یې ووایي. نه کله وځي بس زو کو ونه وځي بس بیا په دویمه ورځ زو بس. کار څنګه دی؟ کار ښه دی؟ کارونه کوم یو بس دغه سودایي نثار هم راوړی او ماغه شم پرته. سلامونه احترامات مې ومنئ په دې هیله یم چې ټول به راته روغ او جوړ وي. یو ځل بیا زه اظهار ارمان ستاسې په درانه چوپړ کې د یوې نوې او ښکلې خپرونې سره حاضر یم. نن هم د ماڼوګي ولسوالۍ ننګلام بازار ته راغلی یم چې ننګلام بازار ډېر یو خوندور بازار دی او د دې ځای خلک عموما دغه دره چې یادېږي د پیج درې په نامه یادېږي. البته ننګلام بازار کې مختلف اټیوال دي، پلورنځي دي، د مختلفو خلکو سره خبرې اترې کوو. د ننګلام او د چپې درې یا پیج درې همداراز د ماڼوګي ولسوالۍ ډېر خواږه او مینهناکه خلک دي چې نن یې موږ خواته راغلي یو، هغې سره خبرې اترې کوو. نو له تاسې هیله لرم طرفه یې ملتیا وکړئ. درنو دوستانو دلته یو ورور مې تر څنګ ولاړ دی، فعل به له دې نه وکړو. ستړی مه شې وروره. خیر اوسه، په خیر راغلی. خیر دی، شکر. نوم محترم دې راته ووایه. حیات الله. حیات الله. حیات الله وروره دا راته ووایه چې دلته اصلي اوسېدونکی له کوم ځای؟ اصلي خو بارکنډی یم، دلته دکان لرو، زو راځو. ښه د بارکنډۍ بارکنډۍ ماڼوګي ولسوالۍ بارکنډۍ ماڼوګي ولسوالۍ مربوط ده. د دې مربوط دلته پلورنځی دی د څه شي دی؟ کلچه فروشي ده. کلچه فروشي ده. یو ځل ستا دوکان ته نه ورځو چې نږدې نه وي؟ لاړ به شو، سمه ده. بس مهرباني. درنو لیدونکو فعل به له دغه ورور څخه وکړو چې د دغې په پلورنځي کې وایي چې کلچه فروشي ده، چې د دغې په پلورنځي کې څه شیان دي هغه هم درته ښیو او داسې د نورو مختلفو خلکو سره خبرې اترې کوو. ها دا ستا پلورنځی دی وروره؟ ډېر ښه. دا راته ووایه چې کلچې څنګه دي دې ورځو کې؟ نو والا اوس خو تاسو ته پته ده چې اوس حالات ډېر خراب دي، نو سړی ځان نه وړه نه شي اخیستی. نو کلچو ته خو فکر نه کوم که څوک ساز شي، خو زه خو بیا هم هغه ناس پکې قدرتیونو. او ننګلام بازار کې دا راته ویلی شي چې داسې مشهور څه شی دی چې ننګلام بازار کې مشهوري؟ مشهور خو داسې دی، اکثر خلک سیلبین چې راځي نو د دې ځای میان خوري، دلته وطني میان او نور دلته غوزاني نورستان نه راځي او دا وچه میوې ډېرې داسې اکثر دغه شی نه ډېر مشهور دی. او اکثر دغه خلک چې د تحفه لیږي نو پنیر ورته یې نورستان هغه ورته لیږي، د شی د دې ځای نه اخلي لیږي. دا کوم شیان چې رعایت کړي مطلب کبان، میان، چارمغز شو، دا دلته اوس په دې موسم کې موجود دي؟ وي اوس خو نه کېږي، اوس خو سیلابونه نه تاسو ته پته ده، خو اکثر هم دا هلکان نیسي بیا سهار راوړي و د هوټلونو کې دا میلاویږي. هلکان چې چکر دلته راشي دا خو سیلبینو علاقه دلته راځي خلک، خو همدغه و دا هوټل دي تاسو وینئ دلته نږدې بیا به وګورئ. اوس خو نشته، اوس خو دا سیلاب دی او دا نور شی نه میلاویږي. او چارمغز هم اوس شته دی، پنیر هم شته دی، که تاسو غواړئ و میلاویږي. او دا راته ووایه چې ستا پلورنځي دلته څومره وخت کېږي، مطلب څو کاله کېږي؟ یاره زه خو راغلی یم غالبا پاکستان نه، نو دغه 2015 شاوخوا کې دغه 15-14 کلونه کېږي و موږ دلته یو. د ننګلام بازار لوی دی، هټیوال پکې ډېر دي، خو د بازار دغه شو شای ګډه وډه ده، دا سړک هم خراب شوی دی، دا وجه څه ده؟ خو داسې ده ښه دلته خو چې څنګه کار په کار و هغه شانې ونه شو، خو به هر حال بیا هم اوله کې چې څنګه و موږ چې رالو دومره نه و. اوس به لږه ډېره ګزاره کړې ده، ښه دی بد نه دی، خو نه پوهېږم تاسو باندې څنګه ښه نه دی لګېدلی، خو په کومه طریقه هغه اساسي معیار باندې حقیقي چې دا نه دی جوړ. نه سړک یې ډېر زیات خراب و، سړک خو لاره ټوله ګډه وډه د هغه وخت کې چې دا 2000 غالبا چې 8 و داسې و دا سړک ورغول شو، هغه نه وروسته ګوره په دې کې هېڅ طریقه باندې کم کار ونه شو، همداسې وران ویجاړ پاتې شو، خراب شو. لږه ډېره کار چې د دپاره شوی بیا به لږ روغ پاتې شوی، خو ونه شو، همدغه شانې دی. زموږ خپرونه خو تفریحي ده، بهرحال راځو له تا به یو جالبه خاطره دې یادوي، کومه ټوکه دې یادوي، کوم شعر دې یادوي، یو څه به لږ
تا واورو یاره هر څه مې یاد و خو دا چې اوس خپرونه کېږي نو هر څه د مغزو ووته مهمه خو دلته ده چې موږ سره شریک نو خو سمه ده هر څه مې د مغزو ووته ډېره مننه سلامت اوسئ ډېره مننه درنو لیدونکو د دغه ورور خبرې تاسې واورېدې وایي چې کاروبار هم ښه دی او د ننګلام بازار کې چې هغه شیان چې مشهور وو د هغې هم ترې وپوښتل قاري صاحب لکه چې ډېر مصروف وایي تا سره هم خبرې وکړو ستړی هم شي صحت د ښه دی خیر نوم محترم دې راته ووایي نوم مې عارف دی د ننګلام اوسېدونکی عارف او عارف وروره دا راته ووایي چې دلته په څه کارونو مصروف یې زه خو خپله د هوټل روزګار کوم هوټل لري او دا هوټل مې هوټل روزګار کوم څنګه کاروبار دې څنګه دی والله کاروبار خو بس ډېر سخت خراب دی علت یې څه دی خراب ټول کاروبارونه خراب دي دا کاروبارونه د سقوط سره دغه شوي دي دا خراب شوي دي د سقوط خو غالبا ډېر وخت وته وروسته له هغې یو څه ښه شوي نه دي نو والله کارونه نه دي ښه شوي کارونه مقصې خراب دي پوه شولې څومره وخت کېږي چې هوټل لري والله زما خو د دې هوټل دغه یو لس اته کاله کېږي چې د هوټل کاروبار کوم د نن نه 2-3 کاله مخکې د هوټل د نن نه مخکې 2-3 کاله مخکې ښه روزګارونه ښه وو او اوس کاروبار چې دی ډېر سخت خراب شوی دی ډېر سخت ښه نه دی په هر حال زموږ خپرونه تفریحي ده راځو له تا یو جالبه خاطره یا واورو کومه ټوکه لرې راسه شریکه کړي ټوکه خو به دغه وکړي دا وکړي دا لږ مونږ کې ټوکې خاطره ورته ووایه مرکه دې کړم خو هغې ته یې مشکل نشته دی هغه به یې راسه شریکه کړي نو والله داسې ټوکه نه لرم چې ټوکه سره جالبه خاطره والله هېڅ هم نه لرو بس نه لري ډېره مننه نه قاري صاحب څنګه چل دی ټوکه به راسه شریکې نه نو زمونږ ټوکې دا دی او دا رامي منکر شو نو هغه چې منکر شو راځه ته یې راسه شریکې وادا چې ما سره وې نر غوندې یو شی ورته وایي جالبه ولا چې ومې لیدلې هر څه دې رانه یارلل مننه کور مو ودان سلامت اوسئ دغه قاري صاحب څه به وغږېږو قاري صاحب ستړی مه شي صحت دې ښه دی بخیر یې نوم دې راته ووایي زمین الله دا راته ووایي چې کاروبار څنګه روان دی کاروبار سخت خراب دی او ډېر سخت خراب دی کار نیم کېږي چې کاروبار ډېر سخت خراب شوی نو هیله او ارزو مو سره څنګه به کېږي دا موږ حکومت ته دا هیله لرو چې خلکو ته کاروبار برابر کړي باید خلک په کار شي خلک سخت بې روزګاره دي هېڅ کاروبارونه نشته خلک به سودا په شي واخلي خلک ټول بې روزګاره دي او اصلي د کوم ځای اصلي د سندرۍ د کلي سندرۍ کوم ځای کې ده سندرۍ د ننګرهار ولسوالۍ پورې تړلې ماڼوګي ولسوالۍ ماڼوګي ولسوالۍ زده کړې مو کړي او زده کړې کوم ځای د 14مه ماشاءالله تر 12 نه وروسته مو کومې زده کړې د حسابدارۍ انسټیټیوټ نو له تا به څه اورو جالبه خاطره شعر څه به راشریکې څه شعر نه دی بیا یو ذهني پوښتنه به راڅخه ذهني پوښتنه په حیواناتو کې هغه کوم حیوان دی چې تر ټولو لوی دی غټ دی لوی حیوانات ډېر لکه یو یاد کړه چې تر ټولو لوی دی فکر وکړه اسانه ده حیواناتو کې غټ حیوان ښه دی بله وکړم بس ته رایي ډېره مننه کور مو ودان سلامت اوسئ درنو لیدونکو تاسې د دغه دوستانو خبرې واورېدې چې مختلفو ټیوالو سره هم خبرې اترې وکړلې او په مختلف اړخونو ورسره وغږېدو اوس هم ورګرځو د ننګلام بازار کې د نورو هټیوالو سره هم خبرې اترې کوو چې په دغه بازار کې نورې څه کیسې دي او د ننګلام ډېر خواږه مینهناکه خلک دی او تاسې به د ننګلام په هکله ډېر اورېدلي وي فکر کوم دلته بیا نو د ساپو قوم بیخي ډېر دی چې په دغه ننګلام بازار کې او په ماڼوګي ولسوالۍ کې ساپي بیخي ډېر دي کاکا ستړی مه شي اجازه شته څنګه چل دی خیرت دی کاکا نوم محترم دې راته ووایي زما نوم محمد زمین دی د دادي ښار اوسېدونکی یم او دلته مې کور دی کور دې دلته دی او کور مې دې دادي ښار کې دی څه
څه مصروفیت لري ګان مصروفیت ډېر نشته وروره مایي په خمنه او بس مطلب راوخت مانځه ته اصلي د دې ځای د دې ځای مو کاکا دا راته ویلی شي چې په دې ننګلام کې په دې منطقو کې کم قومونه ډېر دي دې کې وروره دا 3 قومه پراته دي یو چې دی ګربز هغې ته وایي یو مسعود ورته وایي او یو چې دی ودیر دي نه په غټه سره غټه سطحه باندې دې ته یو صافی وایي ټول یو سره و لکه ورونه دي 3 واړه لکه د یو پلار نه دا 3 ورونه دي او یو نورستان دی چې مطلب هغه بېل له ژبې خلک دي مطلب خو بیا د کونړ نه بار دی بل ولایت نو هغه خو لکه نورستان خپل مستقله ولایت دی نو اوس په دغه اسعدآباد د چغسرۍ ولایت مطلب مربوط دي که نه دا ولسوالۍ پوهېږم په دغه ساحه کې یوازې صافي موجود صافي موجود دي دا هم د بر سره نورستان د بونډۍ پورې بس دا صافی ورته وایي دې صافی کم ډېره مننه کاکا کور مو ودان سلامت اوسئ ډېره مننه درنو لیدونکو د دغه کاکا جان خبرې مو تاسې واورېدې وایي چې په دغه منطقه په دغه ساحه کې په غټه سطحه باندې صافي دي او 3 ورونه دي غالبا او ټول د صافو قوم دی زه د نورو دوستانو سره هم خبرې کوو او غږیږو ورسره چې نورې په دغه بازار کې په دغه منطقه کې څه قصې دي د مختلف خلکو سره خبرې اترې کوو له تاسې هیله لرم طرفه یې ملتیا وکړئ درنو لیدونکو دلته یو ورور دی دې خوا ته به ورشو دې سره به وغږېږو سلام علیکم ستړی مه شې صحت دې ښه دی بخیر یې نوم محترم دې راته ووایه حمزه یې من ننګلام حمزه جانه دا راته ووایي چې دلته څه شی پخوي په سیخان پخه صرف سیخان پخوي سیخان او کړین او پکې کاروبار څنګه روان دی ښه دی گزاره کوم اصلي اوسېدونکی هم د دې ځای نو کار چلیږي ښه دی طالبان لږ غار څه ګران شوي هم دي او موږ هم ځان پیله ساتونه غوښه د څه شي پخوي اوس چرګ غوښه پخوي ښه ښه ډېر ښه زده کړې مو کړي نه زده کړم بیخي راځو زموږ خپرونو ته پرېږده یو ټوکه یا شعر یو څه شی راته شریک کړي موږ به شعر ویو نه دي په یاد نه شعر راته نه دي یاد ګان هم نه شي ویلی شعر موږ به شعر تاسې خپله ویو مننه دوستانو هغه ورور خو وایي چې ګانې مې البته شعر یا ټوکه مو نه ده یاد تاسې خپله ووایي زو نورو دوستانو سره به خبرې قدرمنو دوستانو دلته یو قاري صاحب دی دې سره به خبرې وکړو سلام علیکم قاري صاحب ښه صحت دې ښه دی بخیر یې نوم محترم دې راته ووایي اسماعیل قاري صاحب دا راته ووایي څه شی دې لګولي دغه بس کیله مې لګوالی ده انګور مې لګوالی ده رومانه ده تاسو یې نه دا له کوم ځایه راوړي دا چغسرۍ نه چغسرۍ ته پسې ځي ولایت ته وروره هر سهار ځي راوړي که نه هر سهار ضروره و ما چې کله وځي بس ځو او که ونه وځي بس بیا وروره په دویمه ورځ ځو پسې کار څنګه دی کار ښه دی کارونه کومه وروره بس دغه سودایي نثار هم راوړی او هماغه شان پرته ده سوداګانې چېرته وځي دا هم د نن سهار د چغسرۍ نه دا سهار هم راوړی ورو هماغه شان دا ریړۍ چې ډکه پرته ده جمعې ورځ د بازار هم بند دي زیاتره نو خپله بند دی شی شته هم نه وروره بس ټول ناستې کورونه دي نو پیسې میسې چا سره نشته نو وجه څه ده چې دا کار خراب شوی دی پیسې نشته چا سره نو څه به صورت شوی دي راځه زموږ خپرونه ته پرېږده د تا به یو ټوکه یا جالبه خاطره واورو دا دغسې خاطرې ماترې به نه وي لکه څه شعر لرئ چې موږ سره شریک کړي دغسې تا ته څه وویو نو کوم شعر دې هم نه دی یاد نه وره دغه شی نه دی یاد بیخي یو پوښتنه نه وکړم ذهني پوښتنه پوښتنه دا ده چې هغه کوم پیغمبر دی چې د مور مینه یا د مور شیدې نه دي خوړلي هغه زموږ پیغمبر ده که نه لږ فکر وکړه آدم علیه السلام نقل دې واغېسته زه په هر حال صحیح ده مننه دوستانو دغه اسماعیل قاري صاحب البته هغې خبرې تاسې واورېدي دا چې زه روان یم دا سړک دی خو د بدبختانه به ووایم چې وخت ناوخت سیلابونو بارانونو تر دې ځایه را رسولی دی چې تاسې ګورئ نو دوستانو دغه سړک د نورستان او کونړ لویه لار ده
د نورستان خلک په دغه سړک باندې ربط عمل کوي او نورستان ته ځي او کونړ ته ځي. نو زه د نورو خلکو سره هم خبرې کوم، طرفه یې ملتیا وکړئ. قدرمنو دوستانو، دلته یو مشر مې تر څنګ ولاړ دی. ستړی نه شي وروره؟ صحت دې ښه دی؟ خیر یې. نوم محترم دې راته ووایي. محمد الیاس. محمد الیاس. قاري صاحب د کوم ځای اوسېدونکی؟ نورستان وات وایګل. نورستان وانس وایګل. وانس وایګل دواړه یو نوم دی؟ وات وایګل ولسوالي. ډېر ښه. دلته څنګه راغلی؟ دلته بازار دی راغلی یم. هلته بازار نشته؟ شته گزاره دی خو دا غټ بازار دی نه. ښه، دلته شي پسې راغلی چې واخلي ځان سره یې ویسي؟ چای واخلو یا به چای واخلو بوره به واخلو، دا پسې راغلی یم. څه قیسې دي نورستان کې؟ ښه نورمال دی. بارانونه څنګه دي؟ سیلابونه خو ډېر راغلي. سیلاب هم ډېر دی. ډېر دی. کوم مشکل خو یې درته نه دی جوړ کړی؟ تکلیف کلي خو یې نه ډېر مشکل جوړ کړی دی باران. زموږ خپرونه ته پرېږده، له تا به یو ټوکه واورو. څه شی وه؟ ټوکه. څه ټوکه پوهېږي؟ یو فني غونته ټوکه را سره شریکه کړي. څه شی به وکړم؟ نه دی په یاد؟ نه ولا. ډېره مننه. ټول مزان سلامت اوسئ. دوستانو، دغه ورور چې د نورستان څخه راغلی ننګلام ته، وایي چې د نورستان نه راغلی ننګلام بازار ته په یو غواړم یو څه واخلم او له ځان سره یې یوسم. نو نورستان په بخښنې سره د ننګلام ډېر لوی بازار دی چې مختلف هټیوال پکې دي او مختلف پلورنځي دي پکې. قوم خو یې دلته تاسې د کاکا خبرې مو واورېدې چې صرف او صرف صافي اوسېږي، خو بیا د نورو ځایونو نه هم خلک راغلي دي په کډو باندې او دلته میشت شوي دي اوسېږي. او په دغه بازار کې مختلف پلورنځي هم لري، د مختلفو ځایونو نه خلک دلته راغلي دي او په ننګلام بازار کې اوسېږي. نو زه د نورو خلکو سره هم خبرې کوم. درنو لیدونکو، اوس هم دغه بازار یو بل سر ته راورسېدو، دلته یو ورور ولاړ دی، دې سره به خبرې کوو. سلام علیکم. اجازه شته؟ ولې نشته. دا راته ووایي چې د څه شي پلورنځی لري؟ دا بس چناچور او بسکټ او جاولې او دا شی نه. د بازار کې ډېر وړوکی پلورنځی دی جوړ کړی، ولې؟ بس ما ډېر شکر دی، غټ کاروبار دی، ملګرو ته پته ده. خو اوس دا څنګه تر دې ځای راورسېدو؟ بس یو خو شی نه خرڅېږي، هسې ناست دی. سبزۍ پروګرام زما مخکې، نو اوس دا یو څو میاشت نیمه کېږي چې دا چناچوڼې مرچوڼې خرڅوو. سبزۍ مرضي څوک نه لیسي، خرڅ کم دی. او اصلي اوسېدونکی د کوم ځای؟ زه دې ننګلام یم. ننګلام او کلي مې. ښه ډېر ښه. نو زموږ خپرونه تفریحي ده، یا راڅه ټوکه شریکه کړه، یا راته کوم شعر ووایه، یا جالبه خاطره، یا به نه یو ذهني پوښتنه کوم. ټوکې موکې ښه زه نه شم، او ذهني پوښتنې خو داسې خبره ده زده کړې مو کړي؟ تعلیم مې نشته دی. ډېره مننه. کور مو ودان. سلامت اوسئ. سلامت اوسئ. دوستانو، دغه ورور خبرې مې تاسې واورېدې چې وایي چې لوی کاروبار مې وکړو په دې وختو کې، وروسته راغلی یم او کاروبار مې یو څه خراب کړی دی. خو بهرحال اوس هم د ننګلام بازار چوک ته راورسېدو. دغه چې تاسې ګورئ دا د ننګلام بازار چوک دی چې دلته جوړ شوی دی. نو دغه د ننګلام بازار چوک دی او مختلف هټیوال دي، پلورنځي دي چې موږ ورسره خبرې وکړلې او تاسې واورېدې. زو له نورو سره هم غږېږو، ملتیا مو وکړئ. درنو لیدونکو، د ننګلام بازار چوک مو ولیدو چې د مختلف خلکو سره مو خبرې اترې وکړلې. اوس هم لږ مخکې نور هم ځو، ګورو چې دغه بازار نور تر کوم ځایه دی. نو لیدونکو، اوس هم دلته یو بل پلورنځي ته راورسېدو چې ورځو د دغه ورور سره خبرې کوو. سلام علیکم. سلام. جوړې خیر وروستیتونه دي ښه دي؟ تراري ده جوړې. نوم محترم دې راته ووایي. نوم مې عمران دی وروره. عمرانه، دا راته ووایي چې کاروبار دې څنګه دی؟ کاروبار خو بیخي صفر دی تېر نظام پورې، ځکه چې اوس مشکلاتونه اقتصادي وضع ډېرې خراب دي.
او کاروبار بیخي صفر ولاړ دی. علت یې څه دی چې کاروبار صفر؟ علت دغه ده چې مخکې نظام کې پیسې وي او دې کې نشته. هیله مو څه ده چې څه باید وشي؟ نو دې ته د ځکه چې هیله مو دغه ده چې کاروبارونه هم بند دي او بل حساب داسې چې د نظام د خاطره هر څه بند ولاړ دي. خدای دې وکړي چې هر څه سم شي. زموږ خپرونه تفریحي ده، راځم له تا به یو جالبه خاطره، ټوکه، شعر کوم څه لرې نه واورو. جالبې خاطرې هم ډېرې لرو او ټوکې هم ډېرې لرو. بس ټوکه یا شعر هر څه چې دې په یاد وي. فعلا خو به شرعی نه فعلا به شرعی ټوکه خو لرې که نه؟ تا وویل ټوکه ډېره لرو. دې خاطر باندې د نور ملګري به سره دغه شریکه کړي. تعلیم مو کړی؟ ګزاره هم کړې ده. څومره پورې؟ اوس 12مه پورې. 12مه پورې. بیا به یو ذهني پوښتنه درڅخه کولی. ذهني پوښتنه په دې ډول ده وایي هغه کوم حیوان دی چې تر ټولو لوی دی، غټ دی؟ فعلا اسانه پوښتنه ده. حیوانات کې همدغه راځي نه وکړه بله وکړه. بله هغه کوم پیغمبر دی چې د مور شیدې نه دي خوړلي؟ دې کې به هم پاتې راشي. دا خو بیخي اسانه ده. دې کې به پاتې راشي. مننه. کور دې ودان، سلامت اوسې. قدرمنو لیدونکو دغه ورور خبرې تا سره به مو غږېږو که نه یاره؟ غاښ دې درد دی. قدرمنو لیدونکو دغه پلورنځیو کې مو د هټیوالو سره خبرې اترې وکړلې چې تاسې هم واورېدې. زو البته د ننګلام بازار تر همدې ځایه و چې د مختلف خلکو سره مو خبرې اترې وکړلې او تاسې هم واورېدې. ټوکې ټقالې مو وکړې. هیله لرم چې دغه خپرونه مو خوښه شي. تر بیا چې زه اظهار ارمان ستاسې په درانه چوپړ کې د خپل کیمرامین کرام الله بیدارزي سره حاضرېږم. تر هغې مو پاک څښتن تعالی سپارم دی. یو سوکاله او آباد افغانستان په هیله. خدای په امان.